سلام ستړي مشه په موکړه لیدونکو د نن ورځو مهمو خبرونو ته. ورزګان کې چارواکي وایي نږدې 10 طالبان وژل شوي. په ورزګان کې افغان چارواکي د نږدې 10 تنه طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ورزګان د ولي ویاند احمد شاه سهیل نن ازادي راډیو ته ویل چې د هوایي او پولیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال په 13 ساعتونو کې د طالبان په دهراود ولسوالۍ کې وژل شوي او 11 تنه ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا چارواکي وایي د سمنګان باغلان پر لاره 2 مخالف وسلوال وژل شوي. د باغلان پولیس وایي د سمنګان باغلان د لارې په اوږدو کې 2 تنه مخالف وسلوال وژل شوي او 6 تنه ټپیان شوي دي. د باغلان د امنیت قوماندانۍ ویاند احمد جاوید د بشار ازادي راډیو ته ویل پر دې کسانو امنیتي ځواکونو پرونه وخت هغه وخت برید وکړ چې دوی د مسافرو له موټرو پیسې اخیستې. د باغلان سمنګان لاره په شمال کې و له ناامنه لارو څخه ده او د نټو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. د نټو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه کوي. دا 2 ورځنۍ غونډه په داسې حال کې پیلېږي چې دغه پوځي تړون ماموریت په افغانستان کې ستونزمن شوی دی، ځکه چې د دې تړون مهم غړي د امریکا متحده ایالات غواړي چې د جنوري تر 15 له خپلو 4.5 پوځیانو څخه 2000 له افغانستان وباسي. د نټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې ویل هیڅوک نه غواړي چې په افغانستان کې تر اړتیا زیات پاتې شي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزوو په یوه سخته 2 لارې کې یو. ښاغلي سټولتنبرګ زیاته کړه که ځواکونه له افغانستان نه باسي د خطر شته چې د سیمه د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدله شي او که پاتې شي د ویره شته چې یوه اوږده ماموریت به یې له شخړو سره مل وي. امریکایي ځواکونه د نټو د پوځیانو هوایي ملاتړ کوي او د ترانسپورت او لوژستیکو برخو کې مرسته ورسره کوي. نټو په افغانستان کې اوس نږدې 11,000 سرتیري لري. لیدونکو له مننه ښې چارې.